هندي رسنیو خبر ورکړی چې هند حکومت کابل ته ملکی هوایي پروازونه ځنډولي. دا چې ولې جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د ډکن هرالډ په نامه هندي رسنۍ وایي طالبانو د بم د ګواښ له امله پرون یوې هندۍ الوتکې ته اجازه نه ده ورکړې چې د افغانستان پر فضا الوت وکړي. د سرچینې په وینا یاد الوتکه د وستارا شرکت اړوند وه چې له هند څخه د المان فرانکفورت الوت کوه او طالبانو د بم د ګواښ له امله اجازه نه ده ورکړې، خو دا ګواښ هم نامشخص ښودل شوی دی. رسنۍ لیکي طالبانو تېره یکشنبه یوې 278 بوینګ الوتکې ته چې 240 کسان پکې سپاره وو پر افغانستان د تېرېدو اجازه نه ده ورکړې او ویلي دي چې الوتکه دې بیرته ډیلي ته ستنه شي. بله خوا د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې تېره شپه د کابل هوایي ډګر په نظامي برخه لومړی راکټي بریدونه کړي او وروسته یې وسلوالو غړو نور عملیات کړي دي. جبهه ادعا کوي چې طالبانو له څو ورځو راهیسې د کابل هوایي ډګر شاوخوا کلک امنیتي تدابیر نیولي وو. طالبانو په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ له ملتیا مو نړۍ مننه. شیر او سبسکرایب مو هېر نشي. تر بیا ښې چارې له لامل شه.